دا پسه تو څوکیم زه څوکیم چند خوراک کباب گرفت پیشتر؟ 3 خوراک 3 خوراک کباب و 2 قابلی تا وخوړه تا ویل زه زما ډالر ماتوم راځم زه خو نن ډالر زه دا اوس نگران راغلم ځان لیوانی وروره داسې مه کوئ که نه ډوډۍ خورئ ته بیا د ډالر په حساب باندې ځې تا ونه ویلې هلته زه ځم ماتې ډالر ماتوم ما تاله ثبوت درکړو ماره تاله ما ثبوت درکړی نوم دې څه دی ولې زما نوم ولیکې ولې خو تا ویلې زه ډالر ماتوم وروره او مسلمانه دلته موږ سودا راوړو ولا ګټه نه لري او ماما 3 خوراک کباب چاله ورکړی هغه نه غواړه ما نه غواړې هلته ته لاړې نه څوک شته دی هغه دې وغواړه وروسته ته روغې کلي ونه تا ویلې زه ډالر ماتوم ولې ته روغې کلي ونه زما نوم تاله درکړی تذکیره مله درکړې یو کارت نه ډوډۍ دی هغه ده استاد چند خوراک کباب ودرې چېرته ځې او ماما خو پیسې راکړه څه شي پیسې را درکړم کباب دې خوړلي دي برې بیا در برې داخل برې سره کارتون نوم دې څه نوم نشته نوم ولې چې کې زما نوم لیکي خو کباب دې خوړلي او مسلمان کباب 3 خوراک صحیح ده څو قابلی دې څو خوړه قابلی نه مې خوړې چې مې خوړې ها برې بیا در برې نه خورې مې چې نه خورې 15 خوراک دې 1400 روپۍ کېږي وروره پیسې دې راکړه ها برو ښه څو قابلی وو زه څه خبرې ما څو دا ته معلومې که نه خو ته لاړې هلته تا ویلې صرافۍ ته ځم ډالر ماتوم بانک نه پیسې راوړم نو څه شوې پیسې زه خو نه یم درې ته هلته موږ وریجې غوړي راوړو کباب غوښه راوړو وروره برو لالا وره تاسو اس خلک راشي تاله ما ثبوت درکړی شته دغه دی چند خوراک کباب بگو نه کاله تورم 2 خوراکه 3 خوراک کباب و 2 قابلی و ټوټل وروره ګوله 1400 روپۍ راکړه بس په مخه دی ښه تا ویلې هلته ډالر ماتوم ته څه رقم مسلمان یې غوړ ډوډۍ خورې او پیسې نه ورکوې مړه بس نن دا ډوډۍ هم نه خوړې چې ډوډۍ هم خوړلې بیا هم پیسې درکړې ډوډۍ موږ کله خوړلې ته ثبوت لرې ته ما ډوډۍ خوړې ما بیخي ډوډۍ تا ډالر راویسته ما چې موږ 300 کار نه ده کړی ډالر بیخي ما راایستلی نه دي ډالر پیژنې نه که نه پېژنم ډالر بیخي نو خو څنګه دی ما ته بنډل ښکاره کړه نو چېرته بنډل چې ما ډالر بنډل بیا خو نشته نه هغلته لاړې صرافي ته وروره پیسې راکړه باور وکړه ژمی ده کرایه هم نه پوره کوو دغه پیسې راکړه نو ګوره ډالر برو شاباس برو چې ما دلته ډوډۍ وخوړه او زه تا نه دې ځای نه تلم ډالر هم د پیپسي او د مستې پیسې مونږ تا نه وانخیستلې وروره زما کوم ثبوت تا سره شته چند دانه ماست خور 5 دانه ماست بیگا از قوطیگاکیا ها بیگا زه مستې پیسې مه راکړه ورکې خیر ده دغه پیسې خو راکړه وروره راکړه لازم مخکې د کباب ونه ویلې دی استاد ته 3 خوراکه صحیح ده کومې پیسې ها پیسې شته ما سره پیسې ته لاړې هلته تا ویلې ډالر زه ماتوم او پیسې راځه ته به لاړ شو بیا ډالر ما شو بیا درکړم ډالر چېرته وي ډالر تا جب کې دي که نه دغه دی جب کې دي نشته جیبونه خالي او د لاسواره پاکټ راوغته دا څه رقم دی وروره خو زه لا د بل څه خفه نه یم هلته یو لاس جیکه کیمرا لګېدلې یو لاس جیکه ډوډۍ دې نه ده خوړلې راځه ډوډۍ وخوره مونږ سره برې بچه برې شاباس بچه حاج صاحب همیار اکا سره بگو برې دیگه داد تو بچهش داخل برو تو نبیا اینجا که خرابی میکنی بیارانه خود تو ناخری بریم از پاکستان یگان چیز بیاریم یگان پاپر پفکی اشتکا کلش میخوره یعنی ایره سعی که ساجق مفروش از پاکستان می پیسا از دفته و موندی کلش خراب میشه ها بیا که یک تجارت سر شروع کنیم او بیادر نیسو آمدی؟ اولم برنامه داری یا نه همه تو؟ والا دیگه همه تو حساب کو دیگه دیگه شما خو کدام کلداری ناچل نداری هزاری شب 10,500 شه یا اصلیست بیا خیر باشه با عزت باشی واز آدمان نیستیم برادر خب برو خیلی دیگه برو کمیال ما 5 خوراک نان برده و بیادر گفت $100 مایده میکنم رفتم تو نه تو بگو ها؟ نبود پیشش بیادر چیزه تلفنش میگرفتی دیگه چیز میگرفتی تلفنش نوکیای سنگ پای بود 200 هم نمیارزید
تو امور 200 میخری خلاص دیگه بره بیادر بره قربان بره های طالب نکردیم ها طالب نکردیم از یه وقت میکنیم پیسه نان میدادی که والا میره پشت سر خیر باشه خیر باشه کاکا پیسه چرا مایده سری من فیل پوری نکن نه اینجا پیسه نان بده نه راستی نه خواهی پیسه نانت 1150 را پا شده اشتباهی گرفتی هم پیشتر نان خوردی چند بیاد تو اینجا چند خوراک کباب بود 3 خوراک نه 4.5 قابلی 150 300 ماست هم بود مرغ هم 1 دانه بود مرغت در پلاستیک انداختی نه 1150 را پا بده بیادر که ما میریم پشت سودا خب من دیگه چه کنم فهمیال گفتی $100 هم ایده میکنم میایم ما بیادر ما سر تو اعتماد کردیم اعتبار کردیم دیگه چیزی که برات میگم نان خوردی کدندی والای چه شد دو تا رفیق دیگه چی نان خوردم چی میخورم چی بگو کباب خوردی مرغ خوردی کده ما سه اشتباهی نگیری یا مسخره نه اونجا رفتی گفتی دلار هم ایده میکنم $100 مثلا دلار کجاست صدی کجاست سلگون در سره و دلار تر او است ما تویل سه کجاست فارسی سعی که ما برات فارسی سپیکینگ میکنم خب پشتو را نمیفهمی فارسی کلش یک زبان است پیسه را صدی را کشیدی دلار ما گفتم میده نیست گفتی باز من اینجا میده میکنم پس میایم ما گفتم برو اگر آمدیم نامدی نه پس آمدی بگی بیادر پیسه نان بده تو بیادر علی خو گوشت فیل نیست گوشت او نیست که ما بریم شکار کنیم بیادر بیاریم خو اینجا پیسه میتیم سره در نقاش میری بیادر اینقه گوسپند لاغر در جانت میزنه چاق گفته ما که پیسه میداشتیم در اینجا چی میکنیم خوردی اندی والای چه شد اون یکیش که تو بروتای کتا کتا سه کوشه اشتباهی نگرفته باشی نگرفتیم پیشتر هم آمدیم ران مرغ دادانت نبود گفتم چیز خدمت دیگه باشه بیاین حالی ران مرغ پیدا کنیم حالا ران مرغ داشت که مطرف او کاکا او یادت کدام دیگر را دادی سه کو نان کسی دیگر اون یک بوتله و یک تا مرغ اونجا هم برات ماندیم گفتی پس میایم بته او خلطه سلواتی اگه میتی بته نه سلواتی نیست او بدر پیسه را بته ولی ما از کو خونه میاریم بیاین حالی جیبه مسیح حالا ما اشکام تا پاره کنم تو حالا جب آدم هستی او کاکا $100 چی کدی با خدا اگه $100 داشت خیلی نمی نان کی خورده نمیره کی فرمایش داد ما چه خبری را کی فرمایش دادم ما چه خبر با کی دادی هنوز ما پیسه ماسم حساب نکردیم بیادر پیسه چکنی و سلات ما میالی سیکو از سر کار آمدیم ما چی کاریم چی کار میکنیم ما فلسکار هستیم دوی چه کار خلاص گونه پروژه امریکایی را گفتیم ما گرفتیم $100 بود پیش سیکو اشتباهی نکنی اندی والای دیگه چی شد لالا خیر این پیسه را بتی گمش که برو 1000 بتی که نداری یا داری او بده $1 داری تو اوه بندل $1 را بکش ایره چی کنم $100 چی کنم او بیادم نان نخوردیم اشتباهی گرفتی تو ایت ده هتل نان نخوردی؟ نه با خدا کدام وقت دیگه نخوردی؟ ادمی حالی ده 4 قلق نان خوردیم آمدیم چی خوردی راست تا بگو چی خوردی؟ ها نان خانه آوردن چی خوردیم چی بود نامش بگی ما پیش دکتر باز میبرم معاینت کنه که چی ما برای ازش کمد کی را گوشی تا بکشی صداش نمیبره چی میخوایی؟ چیزی نه گوشی تا بکشی ما برای او ربان او در حساب ما مشتریا در داخل است او کاکایی را چی کنم بیا با می بالایی زنگ میزنی فهم میکنی گمش کو انجینر صاحب آدم بودم پیش کار یعنی تو نان نخوردی؟ خدا نان نخوردم من نان بخورم یعنی بیا یک بغل کشی کو کردم من خلاص کنم مشکل یک دنیا مشکل دارم اینجا اونجا دوربین مخفی بود کمره مخفی امروز چوخی داشتیم خب یک دست بالا کن اونجا بگو بای بای بگو بای بای برو پناهت به خدا خفا نباشی بخیر اگر نان نخوردی که اینجا نان بتیم تا نه باور کو برو پناهت به خدا
و بچه بره بدار ریچیال هستی یارا پس کو که کلش مزاحمت میکنه بره گفتی صدی را مایده میکنم نه چیزا ها استشان دل میزید از لالای تمر مشناسم استاد جور است شاید شما خوبه چی کردی مایده کردی پیسه را؟ نه پیسه چرا؟ گفتی $100 مایده میکنم نه همی پیسه نانتان مانده 1150 خبر ندارم چند دقیقه پیش او بچه چند خوراک کباب بود دوستان؟ محترم